څنګه چې هزارو کال مخکې ډایناسور ختم شوی و، داسې ښکاري چې یو ورځ به دا ټوله دنیا هم ختمه شي. دا کهاني هم همداسې ده. پریزنټینګ بیف امپیک. د فلم په شروع کېدو کې وښایي چې یو دوه نابالغه واړه وي چې د هلک نوم لیو وي او د جینۍ نوم سارا وي. دا دواړه یو بل سره ډېره زیاته مینه کوي او په خپل ټیلیسکوپ باندې بره اسمان کې ستورو ته ګوري. او دا کوم دوه واړه چې وي دا اصل کې اسټرونومر وي. د اسټرونومر دا کار وي چې یو نیو پلانټ یا ګلیکسي پیدا کړي او بل سپیس میشن کې ډیټا انالیز کار هم کوي. مطلب اسټرونومر په یونیورس کې کار لري. بیا دا دواړه ته د ستورو میاس کې یو تیز رنګ والا ستوری سیږي چې د نورو نه بدل وي. په شروع کې دوی ته ښکاري چې دا یو سیټلایټ دی، خو د دوی چې کوم مشر وي هغه ورته وایي چې د دې نه یو تصویر وباسه او ډاکټر مارکس ته یې سینډ کړه. خو چې کله ډاکټر مارکس ته دا تصویر میلو شي نو ډاکټر مارکس ډېر زیات حیران شي. هغه سیږي چې یو غټ شانتې کومیټ وي چې د ځمکې طرف ته ډېر په تیزه باندې را روان وي. خو هغه کوم کومیټ چې د ځمکې طرف ته را روان وي هغه د ځمکې نه لا ډېره فاصله کې وي. ډاکټر مارکس ته ښکاري چې دا ځمکې ته رارسي نو کم از کم 7 یا 8 میاشتې به پکې وي. دا کم انفارمیشن چې وي دا ډاکټر مارکس ځان سره په یو ډیسک کې سیو کړي او بیا د ډیسک د پاسه خپل سرنیم په ولف ولیکي او دې سره د لیو فیټر نیم هم ولیکي. ځکه د لیو نیم په ډیسک باندې ولیکي ځکه چې د انفارمیشن ورته لیو را لېږلی وي او بیا د انفارمیشن مارکس هډ کوارټر ته رسول غواړي او مارکس بیا خپل ګاډي کې کینی او هډ کوارټر طرف ته روان شي. خو بدقسمتۍ نه په لاره کې د ډاکټر مارکس د ګاډي اسکیډنټ وشي او ډاکټر مارکس په دغه ځای باندې مړ شي. او بیا په مزه ټایم تیریږي او اوس یو کال پوره شي. او یو کال پس ښایي کوم چې د یو ایس سیکرټري اف سټریجن وي چې نوم یې ایلن وي هغه د نوکرۍ نه استعفا وکړي. او استعفا وجه ښایي چې د ایلن د ښځې طبیعت خراب وي، مطلب بیماره وي نو ځکه د ایلن استعفا ورکړي. او بیا یو انټرویو والا جینۍ وي چې جین یې نوم وي هغې په دې ایلن باندې شک وي چې د دې استعفا دا وجه نه ده چې د ایلن ښځه بیماره ده، څه بل څه وجه ده. او بیا د ریپورټ والا جینۍ د ایلن کور ته لاړه شي خو د ایلن کور مخې ته د خوراک او د سرواول ډېر زیات سامان پروت وي. داسې ښکاري چې ایلن او ایلن کور والا چېرته روان وي. او بیا د ریپورټ والا جینۍ د ایلن ته وایي چې ما ته پته ده چې ستا په ډپارټمنټ کې داسې ډېرې پټې موبایلې شته چې ته پې ډایرکټ وزیر اعظم سره رابطه کولی شي. او دا هم راته پته ده چې تا کومه استعفا ورکړې ده، کومه بهانه چې دې یاده کړې ده چې زما ښځه بیماره ده، خو دا ټول دروغ دي. او بیا ایلن د جینۍ ته وایي چې ته د دې نه یو پبلیک نیوز جوړوې، که چېرته داسې وي نو بیا تا سره د ټولو نه غټ نیوز شته، خو د دې نیوز هم اوس څه فایده نشته دی. دومره ورته ووایي او ایلن ترېنه روان شي. او کله چې جینۍ واپس کور طرف ته روانه وي چې دې کې د جینۍ د موټر نه یو 4 موټر ګیر چاپېره تو شي، اصل کې دا اف ای آی ایجنټ وي. او جینۍ ځان سره موټر کې کینی او بویې ځي. او بیا د امریکای وزیر اعظم د جینۍ ته راشي او ورته وایي تا سره چې کوم نیوز دی دا چېرته انټرنیټ ته ورنکړي، بس دا یو خفیه راز دی. او بیا ورته وایي چې 2 ورځې پس به یو میټینګ وي وایټ هاوس کې، خو دغه په میټینګ کې به درله زه یو نوکري درکړم. او دا نوکري د یو عام ریپورټر دپاره یو غټه خبره وي. او جینۍ اوس د وزیر اعظم خبره ومني. او دا جینۍ چې کله واپس کور ته راشي او بیا کمپیوټر ته کینی او د ایلي رښتیا معلوموي. او جینۍ ته پته ولري چې یو ایس سیکرټري ایلن چې د استعفا کومه وجه ولې وه چې زما ښځه ایلي ډېره زیاته بیماره ده. او د ایلن چې د خپلې ښځې نوم خولی و ایلي چې لیکلی کېږي ای ډبل ایل ای، اصل کې هغې نوم وي ایلي چې لیکلی کېږي ای ایل ای. او د دې مطلب وي ایکسټنشن لیول ایونټ. او دا هغه ایونټ وي څنګه چې مخکې ته د دنیا نه ډایناسور ختم شوی و او کیدای شي چې داسې بیا څه چل وشي. 2 ورځې پس بیا جینۍ میټینګ دپاره وایټ هاوس ته لاړه شي. بیا په میټینګ کې وزیر اعظم وایي کله کله ځمکې طرف ته د اسمان طرف نه واړه کاڼي راپرېږدي چې وزن یې د موټر کار عمره وي. او اوس چې کوم کومیټ د ځمکې طرف ته را روان دی هغه د یو غر عمره غټ دی او وزن یې 500 میلیون ټنز دی.
او که دا ځمکې سره ټچ هم شو نو دنیا به ټوله تباه شي. او د اتو میاشتو نه امریکا او رشیا یو سپیس سټیشن جوړوي او دا سپیس سټیشن جوړیږي په خلا کې او 2 میاشتې پس به موږ یو ټیم د سپیس سټیشن ته لیږو او هغوی به دا کار وي چې دا کوم کومټ چې د ځمکې طرف ته را روان دی چې دا ختم کی مطلب تباه کی. او بیا وزیر اعظم د ډاکټر مارکس نوم واخلي او ورسره د لیو نوم واخلي ځکه چې د ټولو نه مخکې د دواړو دا کومټ سی کړی و. خو بیا دا دواړه یو کار اکسیډنټ کې مړه شول او حقیقت کې لیو اوس هم ژوندی وي چې دې باره کې چاته پته هم نه وي ځکه چې د ډاکټر مارکس چې کوم ګاډي سره اکسیډنټ شوی و هغې کې د هغه بل ګاډي والا خو مړ شوی وي. نو ټول وایي چې دا یو ډاکټر مارکس دی او دا بل لیو دی. خو بیا هم دوی ته هغه ډیسک ملو شي کوم ډیسک کې چې دا معلومات و. خو کله چې دوی ریسرچ وکړي او وګوري نو دوی سی کې چې دا کوم کومټ د ځمکې طرف ته را روان دی اصل کې به دا د نور طرف ته یو چکر وهي او بیا به ځمکې طرف ته راځي نو دې کې به لږ ټایم لګي. لیو ته پته نه وي چې دا هغه کومټ دی کوم نه چې ما تصویران ایستي وو. کله چې یو کال پس لیو دا نیو سی کې نو لیو ته پته ولګي چې دا هغه کومټ دی کوم نه چې ما تصویران ایستي وو او ډاکټر مارکس ته مې سینډ کړي وو. او بیا د لیو ګاونډیان ټول د لیو کور سره راټول شي. اوس لیو ډېر زیات مشهور شي او یو انټرویو کې لیو وایي چې دا کومټ ضرور ما سی کړی و خو د دې باره کې چې کوم معلومات و هغه ډاکټر مارکس راټول کړی و. نو لیو ټول کریډټ مارکس ته ورکړي او بیا ښایي چې د اسټروناټ یو ټیم کومټ ته وخیږي او په دې کومټ کې ډریلینګ شروع کړي او دا ډریلینګ ته دې دپاره وي چې د کومټ کې یو 100 میټر سوري وکړي او بیا په دې سوري کې یو نیوکلیر بم پیټ کی او بیا د نیوکلیر بم بلاست کی چې ته د کومټ چې کم ډایرکشن وي چې دا ته د ځمکې طرف نه چینج کی او یو بل طرف ته یې واړوي. کله چې دوی ډریلینګ کوي نو ته دوی چې کوم د ډریلینګ والا ماشین وي دې کې څه مسته راشي خو دوی ته دا پکار وي چې دوی دا کار زر تر زر ختم ځکه دا کم کومټ چې وي د دې یو طرف د نور طرف ته وي او بل د نور نه اپوزیټ ته وي او کوم طرف ته چې کوم اسټروناټ وي هغه طرف به زر تر زر نور طرف ته راشي او بیا به په دې کومټ کې ټمپریچر 350 ډګري نه هم زیات شي. په دې کومټ کې چې کوم ګیسز وي هغه به په بلاست کېدو شي او دا ټول بدل ته کې مړه شي. بیا دوی نیوکلیر بم پیټ کې خو اوس د کومټ د نور طرف ته راشي او ټمپریچر اوس زیات شي او اوس چې کوم ګیسز وي هغه هم په بلاست کېدو باندې شي او په دې کې یو اسټروناټ مخ د نور طرف ته راشي او د دې اسټروناټ سترګې د همیشه د پاره کار پرېږدي ځکه دلته کې ګرمي هم ډیره وي او رڼا هم ډیره زیاته وي او بیا دا ټول خپل فلاینګ ابجیکټ ته ځان رسوي چې دې کې یو اسټروناټ یو ماین باندې خپاره شي او یو بلاست وشي او دا اسټروناټ هیلا طرف ته روان شي. خو دوی د اسټروناټ پسې ور نشي ځکه چې د دوی فلاینګ ابجیکټ کې تیل کم وي او بیا دا ټول خپل فلاینګ ابجیکټ ته راشي او دې ځای نه روان شي او کله چې د دوی د فلاینګ ابجیکټ د کومټ نه ډېر زیات لرې شي دوی بیا د کومټ کې هغه نیوکلیر بم بلاست کړي خو بیا هم ته د بلاست د وجې ته دوی فلاینګ ابجیکټ اوټ اف کنټرول شي او لږ ډیمیج وشي او دې سره ته دوی دا میشن هم پیل شي. کوم بلاست چې دوی د کومټ کې وکړو هغه کومټ اوس دوه حصو کې تقسیم شي خو دواړه حصې د ځمکې طرف ته روانه وي. کله چې د خبر نه امریکایي وزیر اعظم ته پته ولګي نو هغه ډېر زیات خفه شي او په میډیا باندې ووایي چې اوس دا کومټ په دوه حصو کې تقسیم شو خو دواړه د ځمکې طرف ته را روانې دي او چې کوم ورکوټی کومټ دی هغه به په سمندر کې را پریوځي او کله چې دا په سمندر کې را پریوځي نو سمندر کې چې کمې اوبه وي هغې چپې به دومره غټې شي چې هغې نه به یو سونامي راشي مطلب یو سیلاب راشي او د اوبو سپیډ به دومره تیز وي چې دا به په یوه ګنټه کې 1100 مایل سره روانې وي خو د دې د خطرې نه صرف 20 لک خلک موږ بچ کولی شو. کله چې دا کومټ پیدا شوی دی موږ د هغه ټیم نه تیاری شروع کړی دی. موږ په میزوري سټاپلینډ کې غټ غټ سرنګونه جوړ کړي دي چې هغې کې موږ 2 کالو دپاره راشن ایښی یعنې 2 کالو دپاره د خوراک سامان پکې موږ دننه ږدلی دی او بیا وایي چې په دې کې 2 لکه خلکه موږ د مخکې نه چوز کړي دي چې دې کې به ډاکټرز آرمي او آرټسټ وي او باقي 8 لک خلک به په لوټرۍ باندې دننه کېږي او د 50 کالو نه چې چا عمر زیات شي هغه کس به دلته کې پرېږدي مطلب بار به یې پرېږدي.
او دې سره اوس ملک کې ماشاءالله هم ولګي او بیا لیو کور والا ته کل راشي او ورته وایي تاسو د مخکې نه په دې پروګرام کې ځکه چې د ټولو نه مخکې لیو دا کومنټ سی کړی وي او دلته کې د لیو ګرلفرینډ سارا خاندار هم وي چې هغوی دې کې شامل نه وي او بیا لیو سارا ته وایي چې موږ دواړه به واده وکړو نو بیا به ته زموږ د خاندان کس شي نو ته به م راسره لاړه شي خو سارا ورته وایي چې زه د خپل مور پلار نه بغیر نه ځم نو لیو ورته وایي چې ما نیشنل سکیورټي کې خبره کړې ده ستا د مور پلار به حل روزي او بیا لیو او سارا واده وکړي او یو څو ورځې پس د ګورنمنټ بس راشي او هغه کسان ځان سره بولي کوم چې په دې لیست کې نوم وي او چې څنګه لیو او سارا خواله راشي او ځان سره یې روان کړي نو د سارا مور او پلار پرېږدي نو سارا هم د ګاډي نه راکوزه شي لیو سارا ته وایي چې ما خو وایټ هاوس کې ریکویسټ کړی و چې د سارا مور او پلار نوم په لیست کې واچوي خو سارا بیا خو مور او پلار سره پاتې شي او لیو د مجبورۍ نه ګاډي ته وخیږي او ګاډی روان شي او بیا ښایي چې د دې خبر اورېدونه په ملک کې هر طرف ته بغاوت وي او بیا لیو د خپل خاندان سره دغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې به اوس دوی د 2 کالو دپاره پاتې کېږي خو لیو خپل مور او پلار ته وایي چې زه واپس سارا پسې ځم او تاسو زما د راتلو انتظار کوئ دومره ورته ووایي او لیو د سارا طرف ته روان شي او اوس 12 غنټې پاتې وي چې داورکوټی کومنټ به ځمکې ته راورسي او کله چې داورکوټی کومنټ سمندر ته راخیږي نو یوه غټه سونامي به راشي چې دا ټولې خارې به په اوبو کې پټې شي او بیا به دې نه پس 3 غنټې بعد هغه غټ کومنټ په کینیډا کې ځمکې ته راپرېوځي چې ټوله دنیا به تباه شي او د 2 کالو دپاره به په ځمکه د تېرولو څه شان نه وي 2 کاله پس به بیا ځمکه د زندګۍ لایقه شي او بیا ښایي کوم چې د سیټلایټ والو کسانو هغه د ځمکې طرف ته را روان وي او دوی بیا خپلو کې پلان کوي چې د ارت نه به ښه وي چې موږ واپس هغه کومنټ طرف ته لاړ شو دوی دا پلان ځکه کوي چې دوی سره اوس خو 4 نیوکلیر بم وي او دا کلکولیشن کوي که چېرته دا 4 بلاسټ موږ په دا غټ کومنټ کې وکړو نو دا کومنټ به وړې وړې ټوکړې شي او دنیا ته به لږ څه بله ضرر خو ونه رسوي خو دوی ته یو رسک هم وي که چېرته دوی واپس دغه کومنټ طرف ته لاړ شي نو دوی ته به تیل ختم شي او همیشه دپاره به په خلا کې ورک شي مطلب مړه شي خو دوی بیا هم فیصله وکړي او خپل سپیس د کومنټ طرف ته روان کړي او بیا په ځمکه ښایي چې لیو د سارا کور ته راورسي خو سارا په خپل کور کې نه وي بیا لیو خپل موټرسایکل باندې سارا د پیدا کېدو کوشش کوي خو شهر کې هر طرف ته ټریفیک وي ځکه چې هر یو کس د کور نه راوتی وي او روان وي خو چاته هم پته نه وي چې اخر چېرته لاړ شي ځکه چې دنیا کې یو ځای هم داسې محفوظه نه وي او بیا لیو سارا پیدا کړي او دې پیر د سارا مور او پلار لیو سره سارا د تلو دپاره راضي کړي او ورته وایي چې سارا داورکوټی ورور هم د ځان سره بوځه او بیا لیو او سارا روان شي او بیا ښایي چې جیني ریپورټر والا جینۍ پسې هم یو هلیکاپټر راشي ځکه چې د دې دوه هم دغې لیست کې وي خو جیني په خپل ځای باندې خپل کشر ورور او خپله ملګري ولېږي او خپله پلار سره د ملاوېدو دپاره لاړه شي او جیني د خپل پلار سره ډېر وخت نه خبرې نه وي کړي خو اوس چې کله یو بل ته خپلې خبرې بیان کړي او د یو بل ګیله هر څه ختم شي نو جیني خپل پلار له غاړه ورکړي او بیا ښایي چې ورکوټی کومنټ د ځمکې طرف ته راورسي او چې څنګه سمندر کې دا ورکوټی کومنټ ورپرېوځي نو یو غټ بلاسټ وشي او سمندر کې د اوبو نه غټې غټې چپې جوړ شي او یوه غټه سونامي راشي او جیني چې کوم د سمندر خوا کې پلار سره ولاړه وي سمندر چپې راشي او جیني د همیشه دپاره د دنیا نه پناه شي او هر یو شهر تباه شي او بیا لیو او سارا یو غټ غر ته هیږي چې ورسره نور خلک هم بیا ښایي چې کوم سپیس سټیشن وي هغه د کومنټ طرف ته روان وي او د اسټروناټ خپل خاندان سره خبرې کوي ځکه دا د دوی دپاره اخرنۍ خبرې وي او ډېر زیات ایموشنل هم وي او لږ ټایم پس دا سپیس چې وي کوم کې چې د 4 نیوکلیر بم وي هغه د کومنټ سره ټکراو شي او یو غټ بلاسټ وشي چې د بلاسټ سره دا کومنټ وړې وړې ټوکرې شي او اوس دا وړې وړې ټوکرې ځمکې ته څه ضرر نشي رسولی او اوس سارا او لیو او ورسره نور خلک وي چې یو غټه غر ته ختلي وي چې دغلته کې د اوبو ورختو چانس نه وي بیا ښایي چې لیو او سارا د غټ غر د پاسه ولاړ وي او اسمان طرف ته ګوري او اتشبازي ماحول وي
مطلب هغه کومنټ نه یو اتسبازي شان جوړه شوې وي او که چېرته دا غټ کومنټ راپرېوتی و نو دنیا به ټوله ختمه شوې وه. په دنیا کې به یو څیز هم نه و پاتې شوی، څنګه چې هزارو کال مخکې د دنیا نه ډایناسور ختم شوي وو داسې به دنیا هم ختمه شوې وه. دا خو د هغه اسټروناټ د قربانۍ دا وجه ده، خو دا خو د هغه اسټروناټ د قربانۍ د وجې د دنیا بچ. او بیا ښایي چې وزیر اعظم انټرویو کې وایي چې موږ به خپل هیروګان هر کله هم نه هیرو چا چې زموږ دپاره قربانۍ ورکړې، او هر ټایم به موږ هغوی یادو. زموږ ټول ښارونه تباه شول خو دا به موږ بیا جوړ کړو او موږ به د خپلو هیروګانو قیصې خپلو بچو ته کوو او دې سره دا فلم ختم شي. امید کومه چې ستاسو به دا ستوري خوښه شوې وي. که چېرته دا کهاني هم خوښه شوې وي نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ او شیر کړئ. ډیره مننه.